بسم الله الرحمن الرحیم. جلال ماب جمهور رئیس، د مشرانو جرګې محترم رئیس، د کابینې محترم اوسني او پخواني غړي، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې محترم غړي، د ولسمشر محترم سلاکارانو، محترم معین صاحبانو، والی صاحبانو، علمی کدرونه، استادانو، پوهانو او د مدني ټولنو محترم استادو، قومي مشرانو، ځوانانو او دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خپل کورنۍ او د کاکړ تاریخ بنسټ لخوا تاسو ته ښه راغلاست وایم او د ستاسو راتګ نه د زړه د کومې مننه کوم. ویل شوي دي که غواړئ یو ملت نسکور کړئ نو تاریخ یې له منځه یوسئ. د یو ملت تاریخ ته درناوی کول د هغې ملت هویت او ارزښتونه ساتل دي. دا چې د محمد حسن کاکړ په ژوند او هم له مرګ نه وروسته د هغې ډېر درناوی وشو او دا چې تاسو دې غونډې ته تشریف راوړی دی، دا نه یوازې تاسو د هغې شخصیت ته عزت ورکړی بلکې دا تاسو ښودلی چې د افغانستان تاریخ ته درناوی کوئ، چې بیا هم د زړه د کومې تاسو ټولو نه مننه کوم، مخصوصا ولسمشر نه. د محمد حسن کاکړ علمي او اکاډمیک کړنو په اړه به دلته نور پوهان او استادان به خبرې کوي او د بنسټ په مورد کې به محترم لیوال صاحب خبرې وکړي. خو زه غواړم یوازې د هغې یو څو خاطرې چې زما د ژوند بهترین زده کړې درسونه هم دي تاسو سره شریکې کړم. اول تر هر څه د وړاندې ما د هغې نه زده کړه که اراده ځواکمنه وي او انسان زحمت وکاږي نو خپل هر ټاکلي هدف ته رسېدلی شي. زما پلار د لغمان ولایت د یو وروسته پاتې کلي ډیوې کې پیدا شوی و. ماشوم و چې اول یې پلار او بیا یې مور د لاسه ورکړل. نو ډېرو ستونزو سره مخامخ و، خو بیا هم له ښوونځي څخه او وروسته د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ شو. دا په داسې حال کې چې کله به یې د کتابونو اخیستل توان هم نه درلوده. کتابونه به یې کرایه کړل، په یوه شپه به یې په لاس ولیکه چې ځان ته یو نسخه ولري. د کابل پوهنتون څخه وروسته د نړۍ په لویو پوهنتونو کې لکه لندن، هارورډ، پرنسټن پوهنتونو کې هم زده کړه وکړه. همداشان نورو نړیوالو پوهنتونو ته د کتابونه خپاره شول او په دې توګه یې وکړی شو وښي چې خپل مسلک همغه ټولو لوړ مقام ته ورسېد، چې دا ماته یو درس دی. دوهم ډېر مهم درس دا و چې د خاورې او د هېواد سره بې کچه مینه ولرو او په هر عمل کې د وطن ښېګڼه په نظر کې ولرو. محمد حسن کاکړ خپلې ټولې بریاوې او لاسته راوړنې د خپل هېواد د خلکو برکت ګاڼه او تل به یې ځان د هغې پوروړی بللو. له وطن او خلکو سره یې مینه دومره زوروره وه چې ګواښ او خطر باوجود له هېواد وتلو د هېواد نه یې نه غوښتل چې ووځي. دی ویل، مور ته مې وویل چې زه د دې وطن له برکته تاریخ پوه شوم. اوس چې دلته تاریخ جوړیږي نو زه به څنګه دا وطن پرېږدم. له همدغې مینې له امله زندان ته هم لاړو. د ژوند تر پایه د وطن په اړه فکر وکړ، لیکل وکړل او په وطن کې د سولې راوستو لپاره ګڼې هڅې وکړې. په وطن او افغانانو هم ډېر باورمند و. ویل به
که امریکا په نړۍ کې ستر قدرت یا سوپر پاور وي، خو په افغانستان کې افغانان ستر قدرت او سوپر پاور دي. او که دوی سره متحد وي نو خپل سرنوشت به دی خپل ټاکی. چیز دیگری که من از پدرم محمد حسن کاکر آموختم که انسان در هر حالت باید صادق باشد و حقیقت بگوید. او تظاهر را دوست نداشت، حتی نمیخواست که توجه به القاب علمی و اکادمیک خود جلب کند. دوست داشت در پایان عناوین کتابهایش فقط بنویسد محمد حسن کاکر. او میگفت نمیخواهم کسی کتابهایم را به خاطر القاب من بخواند. به نظر من مهم این است که متن خود ماهیت و اهمیتش را تعیین کند. همچنان او دوست نداشت کسی او را ستایش بیجا بکند. در بسیاری مجالس کلان میگفت، گاهی بر ما خنده میکرد، میگفت نفر صفت گفت بسیار میکنه اما من میفهم که کتاب مرام نخوانده. میگفت به نظر من میگفت بجای توصیف کتابهای من را بخوانید، نوشته هایم را بخوانید، نقد کنید و به دیگران برسانید. پلار مې په دې باور و چې موږ افغانان د بشریت او نړۍ یو نه جلا کېدونکې برخه یو. د دې لپاره چې په فرهنګ نه، د دې لپاره چې پرمختګ وکړو او ښه انسانان اوسو، باید د نړۍ تجربې، پوهې او ګډو بشري ارزښتونو ته مراجعه وکړو. زده یې کړو او په خپل ژوند کې وکاروو. شاید په دې بنسټ د ژوند په یو دوره کې د نړۍ لوی مفکرینو د افکارو په تحقیق او ژباړه لاس پورې کړو. او هڅه یې دا وه چې د افغانستان ځوان نسل د نړۍ له معنوي میراث سره د افکارو د پلونو له لارې وتړي. په عین وخت کې به په دې ټینګار کوو چې باید هر انسان دا حق ولري چې په خپلې مورنۍ ژبه زده کړه کړي او په خپلې ژبې ته وده ورکړي. د ژوند په وروستیو کلونو کې مې ترې یو وارې وپوښتم، آیا نور نه غواړئ چې د نړیوال لپاره په انګریزي ژبه د افغانستان تاریخ او خلکو په اړه لیکلې وکړئ؟ نو ده راته وویل بچو، ستړی شوی یم او له بلې خوا زموږ خپله ژبه او فرهنګ په موږ حق لري. هغه ویل کله چې په انګلیسي ژبه لیکل کوم الفاظ لټوم، خو کله چې په خپلو ژبو لیکل کوم الفاظ او مفاهیم پر ما اوري او راته په الهامي بڼه راځي. محمد حسن کاکر پر انسانیت او انسان پالنې باورمند و. هغه ژوند یوازې تر پرله پسې کارو محدود نه ګاڼه او غوښتل یې چې انساني اړیکې د خپلوانو او دوستانو پالنه له هنر، موسیقي، سپورت څخه هم خوند واخلي. دا آخري پاراګراف دی او لږ څه به سخت وي. په آخر کې د پلار د مرګ شیبې هم زما دپاره یو ډېر ښه درس و. او هغه دا چې که مونږ په خپل ژوند کې په انساني اصولو عمل وکړو او بیا به د مرګ نه هم ویره نه لرو. د ژوند په وروستیو ورځو کې یې روحیه ډېره قوي وه او خورا آرام و. نه یې له چا شکایت درلوده او نه یې د چا ګیلې کولې. فکر یې کاوه چې د چا پوروړی نه دی. د خدای رضا ته تسلیم و او په همدغې روحي او روحاني سکون کې یې خپلې سترګې
پټې کړې. ډېره مننه.